السلام علیکم ګرانو ملګرو، زموږ چینل ټي ټیک ټیکس ته په خیر راغلاست. زه یم صبغت الله اکمل. ملګرو، د نن په ویډیو کې موږ په فوټوشاپ کې د یو سرټیفیکیټ ډیزاین کوو. څنګه په فوټوشاپ کې یو سرټیفیکیټ جوړ کړو، نو د هغه لپاره به ساده ملګرو فوټوشاپ را خلاص کړو. اوس په ملګرو دلته د سرټیفیکیټ د سایز اندازه ورته وټاکو. نو زه راځم دا یوه ورقه A4 سایز، دلته سرټیفیکیټ اندازه په پیکسلز کې ورته ټاکم. نو اتومات هغه خپله اندازه دلته اخلي. له هغه وروسته کریټ وم، دا په دا اندازه به دلته سرټیفیکیټ راسي. دا صفحه به دلته خلاصه سي. اوس په ملګرو موږ ساده راسو، دلته به رنګ راواخلو. دا کوم صفحه چې ده په ده کې به یو رنګ پیل کړو، نو رابسو دلته ساده، دلته به یو رنګ انتخاب کړو. اوس به الټ بیک سپیس ووهو ملګرو، دا رنګ به د سرټیفیکیټ صفحه، یعنې دا کومه صفحه چې موږ خلاصه کړې ده دا به یې واخلي. له هغه وروسته به دلته راسو، دا ریکټینګولر شیپ به راواخلو. کله چې مو دا شیپ راواخیستی، دلته به دا په ده ترتیب داسې ډرا کړو. ملګرو که چیرې ته دا داسې په ده ترتیب کښېږدئ. اوس به ملګرو یوارې د دا رنګ دلته موږ داسې سپین رنګ ورته انتخاب کړو، او له هغه وروسته ملګرو دا داسې انتخاب کړو. الټ او شیفت به ونیسو ملګرو. اوس کله موږ دا شیپ داسې کوچنی کوو او لویوو، له څلورو کنجو سره به دا اتومات په خپله داسې کوچنی او غټېږي. اوس به راسو، دلته به ساده دا داسې کلیک کړو. اوس به ملګرو بیا راسو، دلته به شیپس ته، په شیپس کې به یو دا الیپس ټول شیپ راواخلو، او دا به په ده ترتیب داسې کښېږدو. اوس به ملګرو دا دلته داسې په موف ټول باندې په ده ترتیب داسې کښېږدو په دا اندازه، او دلته به لږ دا نور هم لږ داسې لاندې کړو. د هغه وروسته بیا کلیک کړو، بیا به په الټ له ده څخه یوه کاپي وباسو. دلته به راسو، دلته به رنګ داسې یو رنګ انتخاب کړو. له هغه وروسته به دا ملګرو داسې په ده ترتیب لږ داسې اډجسټ کړئ، او له ده کنټرول منفي به ووهئ، زوم به کم کړئ. دا به په ده ترتیب دلته داسې کښېږدئ. بیا به کنټرول جمع ووهئ، دا به لږ زوم سي، او دلته بیا داسې کښېږدئ. بیا به الټ ووهو، له الټ څخه به بیا له ده څخه به یوه کاپي په الټ وباسو. بیا به راسو، دلته به دا رنګ دلته پیل کړو. اوس به ملګرو دا په دغه ترتیب کښېږدو. ملګرو اوس به ساده راسو، دلته به پین ټول واخلو، او دلته به شیپ ونیسو تر څو دا سیده دلته لیکه یې راسي. دا لیکه دلته سیده راسي. له هغه وروسته ملګرو اوس به دلته دا سټروک د پیل به نو پیل کړو، او دا سټروک د دا آوټلاین ته به دا کلر ورکړو، او دا آوټلاین پیکسلز به لږ زیات کړو. کله چې مو په دا اندازه دا پیکسلز کښېښول ملګرو، ساده لږ دا دلته داسې کښېږدو. اوس ملګرو لږ دا کوم شیپ داسې و ملګرو، دا به لږ داسې په ترتیب دلته کښېږدو. اوس به ملګرو بیا راسو، د ده طرف څخه به ملګرو دا لږ داسې ترتیب کړو. ملګرو کله چې دا په ده ترتیب داسې کښېښوی، نو د هغه وروسته به ملګرو راسو، موږ به ساده له ده ځایه یو الیپس شیپ راواخلو، الیپس ټول کې
دا به داسې کښېږدو په دې ترتیب ملګرو د ده سټروکس یې دي هغه به داسې ژېړ رنګ به ورکړو او د ده فکسل به لږ زیات کړو په دې ترتیب دغه ورځ ملګرو دا دلته کښېږدو. ملګرو کله چې تر دې ځای راورسېداست نو اوس به راسئ دلته له هغه وروسته دلته به کسټم شیپ ټولز ته راسئ او دلته به ملګرو اول ته یې راسئ په آل کلیک وکئ. کله چې په آل کلیک وکئ اوکې به ووایي له هغه وروسته به دا شیپونه ټول دلته راسي ساده به راسي ملګرو دا شیپ به راواخلئ او دلته به یې داسې په دې ترتیب درا کړئ کښېږدئ. کله چې مو په دې ترتیب دا شیپ کښېښوئ اوس به دلته ساده رنګ فیل کړو. د رنګ لپاره په دې کلیک کوو او راځو دا په موف ټول باندې لږ داسې ترتیبوو. کله چې مو دا په دې ترتیب دلته کښېښوئ له هغه وروسته راځو بیا ملګرو دلته الیپس ټول کې دایره انتخابوو او دلته یې داسې په دې ترتیب ږدو. اوس راځو ملګرو دلته رنګ انتخابوو نو د رنګ لپاره دا کلیک کوو راځو دلته دا رنګ ورته انتخابوو. له هغه وروسته راځو ملګرو په موف ټول باندې انتخابوو او دلته یې ږدو په دې ترتیب. ملګرو له داسې په الټ باندې یوه کاپي اخلو د دې سایز لږ کوچنی کوو دلته داسې رنګ ورته انتخابوو لږ په دې ترتیب یې ږدو. کله چې ملګرو دا په دې ترتیب دلته کښېښوئ اوس په ساده راز دلته ریکټنګولر ټول دا به انتخاب کړو او دا به تر دې ځایه په دې ترتیب کښېږدو. رابسو دلته به رنګ دلته انتخاب کړو د هغه وروسته ملګرو راز په موف ټول باندې به کلیک وکړو او اوس په ساده راز دلته پین ټول ته پین ټول کې به یې لینکر فاینډ باندې کلیک وکړو دلته به کلیک وکړو اوس په کنټرول باندې کلیک وکړو دا به داسې په دې ترتیب لوړ یوسو. اوس بیا لږ اډجسټ کړو ملګرو. کله چې مو دا په دې ترتیب کښېښوئ اوس راځو ملګرو دلته دا داسې په دې ترتیب ږدو. اوس به ساده راز ملګرو دلته لیر ته په لیر کې به ارینج ته راسو او سینډ ټو بیک به وو سینډ بیکورډ به ساده راز ملګرو دلته لیر ته په لیر کې به ارینج ته راسو او سینډ ټو بیک به وو. ملګرو یو ځل بله سینډ بیکورډ کړو. کله چې مو دا په دې ترتیب کښېښوئ اوس راځو الټ باندې داسې یوه کاپي اخلو او دا هم په دې ترتیب دلته داسې ږدو. کله چې مو دا داسې ملګرو مکمل کړئ ملګرو کله چې مو دا په دې ترتیب ټول مکمل کړئ اوس په ساده راز دلته به دا ټي یعنې دا ټایپ ټول دا انتخاب کړو لیکنه به وکړو او دلته به ساده داسې په دې ترتیب دا کښېږدو او دلته به په لیکنه کې ورته ولیکو اچیومنټ سرټیفیکیټ. ملګرو کله چې مو دا داسې مکمل کړئ اوس به په موف ټول باندې داسې انتخاب کړو او دلته به یې کښېږدو او ساده به راسو بیا به دلته په دې کلیک وکړو دلته به دا داسې انتخاب کړو او دلته به یو سټایل ورکړو
کله چې ملګرو دا په دې ترتیب کېښود اوس به بیا راسو له ده څخه یوه کاپي په الټ باندې واخلو او دلته به راسو ساده ټي باندې کلیک وکړو او دا لیکنه به انتخاب کړو دلته به ورته ولیکو this sir is awarded to هغه وروسته ملګرو دا لیکنه داسې انتخاب کړو او دلته به سایز کم کړو اوس به ساده ملګرو بیا دا انتخاب کړو دا لیکنه او په الټ باندې به کلیک وکړو له دې څخه به په الټ باندې یوه کاپي واخلو کله چې مو په الټ باندې یوه کاپي واخیستله بیا به دلته ورته د کس نوم ولیکو نو زه دلته ورته لیکم حکمت له هغه وروسته ملګرو دا داسې کلیک کوم او دا انتخابوم راځم دلته درته لیکنې ته رنګ انتخابوم ملګرو اوس به ساده راسو دلته به دا لاین واخلو او دلته به دا په دې ترتیب دلته ډراګ په شیفټ به ونیسو تر څو دا لاین سیده راسي دلته به دا پیل نو پیل کړو او سټروک به دلته دا کلر ورکړو او لږ به د دوی اندازه زیاته کړو هغه وروسته ملګرو په موف ټول باندې کلیک وکړو او لږ به سایز ورکړو او اوس به لږ ملګرو دلته په ترتیب کله چې ملګرو دا داسې مکمل کوي اوس به ساده چې لاندې راسو دلته به لیکنه ورته وکړو نو دلته به اول راسو ټي به واخلو او دلته به ورته ولیکو ډیټ او په موف ټول به دا انتخاب کړو له الټ سره به کلیک وکړو دلته به بیا سیریل نمبر ورته ولیکو کله چې سیریل نمبر ورته ولیکئ ملګرو اوس به بیا راسو دا څه به کاپي واخلو په الټ سره کاپي واخلو دلته به یې کښېږدو په دې ترتیب او راباسو دلته به ټي باندې کلیک کوو دا انتخابوو دلته ورته لیکو نیم له هغه وروسته ملګرو په الټ سره له داسې هم کاپي اخلو بیا ټي انتخابوو ملګرو دلته ورته لیکو فادر نیم له هغه وروسته ملګرو له داسې هم کاپي اخلو او ملګرو له داسې بیا یوه کاپي اخلو دلته ایږدو اوس ساده راځو ملګرو د عنوانو کې تغییر راولو فادر نیم په دغه حال صحیح ده دلته راځم دلته او دلته لیکم کلاس
او دا انتخابونه سیکشن به ورته ولیکم. سیکشن مې ورته ولیکئ ملګرو. داسې دا خط ډرا کوو او دلته په لیکو پرنسپل او له هغه وروسته ملګرو دا انتخابوو. داسې په دې ترتیب داسې کاپي اخلم او دلته ورته لیکم ټیچر. هغه وروسته ملګرو د هغه ساده راځم ملګرو. دلته لاین ږدم، نو له دې لاین څخه به یې څو کاپیانې راواخلم. په الټ باندې به کلیک وکړم. دته سټایل به غواړم، رابطو سټایل ته دلته دا سټایل به انتخاب کړو. دا سټایل ساده به راسو ملګرو. دا شیپ پورته دا لپاره به هم دا سټایل انتخاب او لږ به یې سایز کم کړو ملګرو. له هغه وروسته ملګرو راځو دلته د شیپ کې لوګو ږدو. راځو دلته پلیس ایمیډیټ کلیک کوو او دا لوګو انتخابوو. کله چې دا لوګو انتخاب کړو ملګرو او ساده راځو دلته د سایز داسې کموو. کله چې مې سایز داسې کم کړی ملګرو، اوس کنټرول الټ جی او دا به دلته د ترتیب راسي. اوس ملګرو دا زموږ تصویر سایز غټ ده او د لوګو د دایرې سایز شنی ده، نو موږ به راسو دا سایز به زیات کړو. نو به دا الیپس انتخاب کړو او لږ به په دې ترتیب دا کښېږدو. له هغه وروسته به دا پکچر انتخاب کړو. دا به داسې کښېږدي. اوس به ملګرو د الیپس آوټلاین رنګ موږ واړوو. کوم سټروک چې دی هغه به سپین رنګ ته انتخاب کړو. له هغه وروسته به دا دلته داسې کلیک کړو. داسې به ملګرو له موږ سره د یو سرټیفیکیټ ډیزاین تیار شي. ملګرو که مو چیرې ویډیو خوښه شوې درسره لایک یې کړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو پورې د خدای په امان.